او بل دا چې سنت طریقه په جما او همبستري کې دا ده چې افضل دا ده چې تیاره څه قدرې تیاره جوړه سي او لس لغړ لکه حیوان غوندې یو حیوان لغړی بل حیوان سره یو ځای کېږي لس لغړ نه باید چې سنت طریقه هم دا ده چې یو کمبله یا یو داسې پټو یا یو چادر پر ځان باندې واچي چې بیخي لس لغړ نه انسان په فرده کې دننه همبستري وکول سي او اواز کښته کې اواز و نارې و چیغې لکه د انګریزانو د کفارو د هندوانو و غیر مسلمین چې کوي د جما او همبستري په وخت کې اواز کښته کې او بل سنت طریقه د همبستري دا ده چې نارینه او زنانه دواړه د شیطان څخه پناه وغواړي دا دعا که یا د دا ووایي که نه په خپل زبان باندې په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې ووایي اول دا دعا ووایي اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا دا دعا ووایي مطلب دا دی ای الله موږ د شیطان څخه لرې کې او شیطان زموږ د دې عمله څخه لرې کې حدیث کې راځي چې کله سړی اعوذ تعوذ هغه نه ووایي دعا نه ووایي شیطان هم راځي د جما او همبستري په وخت کې بیا شامل سي د هغه اثر بیا په اولاد باندې په اولاد کې بیا شیطانی حرکات او شیطانی جذبات په اولاد کې بیا زیاتی نو بهتره دا ده چې څه قدرې تیاره بالکل تیاره نه څه قدرې تیاره جوړه سي او دواړه زنانه او نارینه په خپل ځان باندې لڅ لغړ نه وي کلم کله نه وي لکه حیوانانو په شان یو کمبله یا پټو پر ځان باندې واچي بهتره دا ده چې د شپې په تیاره کې او اواز چې دی ډېر نارې او چغې او نه ووایي همبستري وکړي د هغه بعد فورا غسل کول هم ضروري نه دي بلکې یو څه وخت تیرېدلو بعد غسل وکړي که چیرې دوباره د جما اراده وي بیا خو دې غسل معطله کې وروسته دې وکړي که د جما دوباره اراده نه وي شوق نه وي نو بیا بهتره دا ده چې د شپې له غسل وکړي که بالفرض د شپې غسل ورته ګران وي نو خیر دی سهار وختي غسل کولم څه مشکل نه دی بهرحال دا یو څه د نکاح متعلق لوازمي خبرې وي یو بل ورپوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه د محرم په میاشته کې اکثره خلک ودونه نه کوي او واده دا د غم میاشته بولي دا د نحوست میاشته بولي خلک وایي په دې کې واده کول کوزده کول نکاح کول یو کور جوړول یو پروګرام کول دا خلک منحوسه بولي آیا واده کول کوزده کول د نکاح کول په محرم کې جایز دي که یا دویم پوښتنه دا ده چې د دوو اخترانو په مابین کې یعنې د کوچني اختر او د غټ اختر په مابین کې دا کم خلک نکاح او واده نه کوي مفتي صاحب محترمه د شوال او د ذوالقعدې په میاشتو کې د غټ او کوچني اختر په مابین کې دغه کې نکاح کول جایز دي که یا محترمه ستاسو د سوال جواب دا دی چې دین اسلام کې یوه میاشته یو ورځ هم منحوسه بې خیره او بدفعله نه ده بلکې تمام میاشتې ټولې میاشتې د ټول کال دا د خیر او د برکت دي او په دې کې نکاح کول جایز دي که د محرم میاشتې که د کوچني اختر که د غټ اختر میاشتې په دې کې د یو میاشته ته منحوسه ویل بدفعله ویل بې خیره ویل په دې باندې الله تعالی ډېر ناراضه کیږي یو حدیث دی حدیث قدسی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قال الله تبارک وتعالی الله تعالی و یسب ابن آدم الدهر ابن آدم انسان و زمانیت بد رد وایي بد نسبتونه کوي وایي دا منحوسه میاشته ده الله تعالی وایي انا دهر زه زمانه یم یعنی زمانه ما پیدا کړې ده بیدي اللیل والنهار لا شپه او ورځ زما په لاس دي نو گویا د انسان چې زمانیت ته بد رد وایي الله تعالی وایي دا داسې دی لکه ماته چې بد رد وایي د محرم میاشته منحوسه بلل بد بې خیره بلل بدفعله بلل دغه رقم د شوال او د دوو اخترانو مابین کې د میاشتې ته بدفعله او منحوسه ویل دا په حقیقت کې الله رب العالمین ته غلط نسبت دی په دې باندې الله لکه یو سړی چې خدای ته شکنځا کوي خدای ته بد رد وایي نو په دې وجه دغه عقیده درلودل دا د جاهلیت او د کفارو عقیده د مسلمان باید د عقیده ونه لري ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا عدوه ولا طیرة ولا هامة ولا سفر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې نه محرم نه سفر نه شوال بله میاشته دا بدفعلي نیول یا دې ته بدبخته ویل یا دې ته منحوسه ویل پیغمبر علیه السلام وایي د دې په اسلام کې ګنجایش نشته
اوس دا مسله چې په محرم په میاشت کې واده کول جایز نه دي، حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل ګرانې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه سره نکاح دا د محرم په میاشت کې کړو. تاسو وګورئ کتابونه تاریخ ابن مدینه، تاریخ مدینه ل ابن عساکر جلد 3 صفحه 128 بیروت چاپ، تاریخ رسل والملوک للتبری، تاریخ تبری باندې مشهور دی، هغه جلد 2 صفحه 410 بیروت مطبع چاپ، هغه کې وګورئ باکې لیکلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل لور حضرت فاطمه نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره د محرم په میاشت کې وکړه. نو چې رسول الله خپل لور نکاح د محرم په میاشت کې کوي، پیغمبر علیه السلام ورته منحوسه نه وای، د برکت وای. د حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه نکاح څومره مبارک او بهترینه وله، او حضرت فاطمه دا د جنتی زنانو سردار نبی علیہ السلام ورته ویل، د جنت د زنانو سردار نکاح چې د هغه د محرم په میاشت کې کیږي. اوس که یو مسلمان دې میاشت ته منحوس او بدبخت او کمبخت وای، دا د مسلمان د دین سره خبرتیا او د جاهلیت فکر دی. مسلمان باید که نارینه وي زنانه وي د دا فکر سره د داسې عمل سره اجتناب وکړي، پرهیز وکړي. او بل د شوال په میاشت کې یعنی د دوه اخترانو په مابین کې نکاح او د سفر په میاشت کې نکاح دا منحوسه بلې، دا هم د شریعت اسلام خلاف دی. پیغمبر علیه السلام وی لا هامة ولا سفر فی الاسلام، په اسلام کې سفرته یا محرم ته یا بدفالی نیول دې ته منحوسه ویل دا جایز نه دی. د شوال په میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله په ټولو ازواج مطهراتو کې په ټولو بیبیګانو کې چې بهترینه بیبي ده، افضل ترینه بیبي ده، نبی علیه السلام سره مینه او محبت هم زیات و. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور حضرت عایشه رضی الله عنها ده، د نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عایشه نکاح په شوال کې سوی ده. حدیث موجود دی، حضرت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، حضرت عایشه رضی الله عنها په خپل حدیث نقل کی، هغه وایي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. حضرت عائشہ رضی الله عنها وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم زما سره د شوال په میاشت کې یعنی کوزدا وسوله، او واده هم زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوال په میاشت کې وسو. حضرت عائشہ وای تر ما بهترینه زیاته برخې والا په ازواج مطهراتو کې د نبی په بیبیګانو کې بله کمه یوه ده. وی حضرت عائشہ رضی الله عنها به عموما چې نکاح به کوله د یو خپل رشته دارانو زنانو کوشش به کوي دا چې په شوال په میاشت کې وسی. لہذا دغه خبره چې په سفر کې نکاح کول منحوسه دي، په محرم کې نکاح کول منحوسه دي، دغه رقم د دوه اخترانو په مابین کې نکاح کول دا بدبخت او بدشګونه او منحوسه دي. دا عقیده د اسلام او د مسلمان نه ده. مسلمان باید دا عقیده ختم کړي، د دې دا عمل او رسم و رواج سره روان دي دا باید ختم کړي. خپل د بچانو نکاح باید په شوال په میاشت کې وکړي، د خپلو بچانو او د بچانو د لونو د زامنو نکاح باید په محرم په میاشت کې وکړي، او د خپل بچانو او د بچیانو نکاح د سفر په میاشت کې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سفر دا منحوسه نه ده، څوک چې دا عقیده لري دا د اسلام او د رسول عقیده نه ده. په دې وجه د دغه عقیده او د په اسلام کې هیڅ گنجائش نشته، د دې څخه احتراز کول پکار دی. نکاح د دوه اخترانو په مابین کې هم کوي سه نکاح د بلکې د شوال په میاشت کې رسول الله د خپل ګران بیبي حضرت عائشه سره په شوال په میاشت کې کړی ده. د شوال په میاشت کې د دوه اخترانو مابین کې نکاح کول سنت عمل دی. په محرم په میاشت کې هم کولای سي. د محرم رسول الله د خپل ګران لور نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره حضرت فاطمه نکاح په محرم په میاشت کې کړی ده. حواله می در کړل. دغه رقم د سفر په میاشت کې نکاح کول د دې ټولو ثبوت سته. دته منحوس ویل یا په دې کې نکاح او خوشحالي نه کول دا د اسلام عقیده د مسلمان خو نه ده. البته د شیعاګانو، معتزله او روافض او د غیر مسلمینو عقیده ده، د کافرانو عقیده خدا د مسلمان عقیده نه ده. الله رب العالمین دی په صحیح سنت عمل کول توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.